د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د خپلې ډلې سره د نږدې نه لیدنه ترسره کړې. احمد مسعود به یو ناڅاپه افغانستان ته راشي او کله کله افغانستان ته هم راستنیږي. احمد مسعود تاجکستان ته راغلی او اوس هلته اوسیږي. هغه ویلي زه تیار نږدې یم افغانستان ته او کله ناکله له خپل ډلې سره د نږدې نه لیدنه ترسره کوم او یو دم به افغانستان ته هم درستون شمه. هغه ویلي که طالبان زموږ وړاندیزونه ونه مني نو موږ به جګړې ته لا زور ورکړو. هغه له نړیوالې هم د مرستې غوښتنه کړې ده او پر ټولو هیوادونو یې غږ کړی چې له دوی سره مرسته وکړي ترڅو دوی افغانستان کې د جنګ اور تود کړي. افغان ولس هیڅکله هم جنګ نه غواړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود تاجکستان کې اوسیږي. دا خبره د پنجشیر ولایت د والي پخواني مرسل کبیر واثق کړې ده. هغه ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف د مقاومت مشر احمد مسعود تاجکستان ته تللی دی او وخت ناوخت د افغانستان ته سفر کوي او د مقاومت ځواکونو سره د نږدې نه پټه لیدنه کوي. هغه ویلي دی چې احمد مسعود دم کړی په تاجکستان کې دی او د نورو هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر له هغه ځایه د هیوادونو سره ارتباط په حال کې دی. هغه ویلي دی چې احمد مسعود د طالبانو پر خلاف د مبارزې په خاطر د نورو هیوادونو نه د مرستې د ترلاسه کولو په لټه کې دی. هغه د مرستو د جلب په خاطر تاجکستان ته تللی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.